شب برات یعنی د شو قدر پشپ باندې و داسې کسان دي، داسې بدقسمته کسان دي چې د شو قدر پشپ باندې د دې وو کسانو مغفرت کیږي. خدا نه خواسته ک چې تاسو په دې وو کسانو کې شاملې نو فل فور توبه استغفار وکړي، ځکه چې نن شپه د شب برات یعنی د شو قدر شپه ده. یقیني طور پر په دې حواله سره نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په دې شپه باندې الله رب العزت د ټولو خلکو مغفرت کوي. ډیر په کثرت سره الله رب العزت د انسانانو مغفرت کوي. څنګه چې د بنو کلب بيزيدي د هغه د وختونه هم د زیاتو خلکو الله رب العزت د شپه کې مغفرت کوي. یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې فرمان نه کثرت مطلوب دی، ځکه چې بنو کلب چې کوم قبیله وا داغو ډیر زیات بيزي وي، لا تعداد بيزي وي. نو چې لا تعداد بيزي وي داغو چې کوم وختبي هغه هم لا تعداد وي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې حدیث نه د دې فرمان نه کثرت مطلوب دی چې ډیر په کثرت سره الله رب العزت پروردگار عالم خپل د بندگانو چې کوم دی مغفرت کوي. لیکن په بل حدیث شریف کې نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي چې په دې شپه کې الله رب العزت ظاهره خبره ده چې په دې شپه کې الله رب العزت چې کوم خلک دنیا ته راځي د هغه په حواله سره هم لیست جاری کوي، او د هغې نه علاوه چې کوم خلک د دنیا نه ځي چې په دې کال کې به د فلانه فلانه د دنیا نه ځي په دغه حواله سره هم چې کوم دی تعداد جاری کیږي چې فلان فلان په دې کال کې د دنیا نه رخصت کیږي. نو دا گویا د پورا کال چې کوم لیست هغه به جاری کیږي. دغه شانتي د رزق په حواله سره هم لیست جاری کیږي چې فلان ته په دې کال کې څومره رزق ملاويږي، څومره مال او دولت په ملاويږي. بهرحال په دې شپه کې ظاهره خبره ده و داسې کسان دي چې د داسې انسانانو مغفرت نه کیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی او کچری بالفرض خدا نه خواسته په دې شپه کې زمونږه لیکل شوی چې دا کس پمري او بیا موږ په دیو کسانو کې شامل او چې کم کسانو مغفرت نه کیږي، نو یقیني طور پر په دغه حواله سره موږ تاسو له پکار ده چې فل فوت او استغفار وکړو او د الله رب عزت خپل ځان مغفرت چې کوم دی هغه طلب کو تاکي الله رب عزت موږ معاف کړي. ځکه چې الله رب العزت دیر نه کوي، د الله رب العزت مخه ته صرف موږ ندامت اظهار وکړو او خپل چې کوم ګناه دی داغه نه توبه استغفار وکړو، نو الله رب العزت معاف کون کې ذات په دې حواله سره د صلات التوبه چې کوم موس دی داغه طریقه هم په اخر کې بیانوم په دې شپه باندې تاسو چې کوم دی لازمي دی اهتمام وکړي. او بهرحال رازو دی کسانو طرف ته چې کوم و کسان دي الله رب العزت په شپه کې داغو مغفرت نه کوي. اول مشرک هغه کس چې کوم د الله عز سره شریک ټهراوي نو د داسې انسان الله عز مغفرت نه کوي. دویم د مور خپل نافرمان یعنی د مور خپل چې کوم نافرمان وي الله عز په شپه کې د هغه مغفرت نه کوي. نو که چېرې پتا سو کې څوک د مور خپل نافرمان وي نو فل فور دی د مور خپل نه معافي وغواړي، ځکه چې مور خپل دا یو داسې هستیان دي چې په خپل پروردگار عالم په قران مجید کې چې کوم ځای کې خپل د عبادت ذکر کړل چې زما عبادت کوي، زما عبادت چې کوم د اساس لپاره خاص دی پتا سو باندې ضروری دی چې صرف زما عبادت وکوي. نو د هغه سره سره وبالوالدین احسانا خپل د مور خپل سره چې کوم د احسان ذکر کړل چې تاسو خپل د مور خپل سره احسان کوي، د دې حکم موږ تاسو ته پروردگار عالم را کړل. لہذا کچری مور خپل نافرمانی کې تاسو مبتلا یې د مور خپل زړه ته تاسو درد رسوي، نو یقیني طور پر دا انسان الله رب العزت نه معاف کوي. چې کوم انسان مور خپل ته درد رسي، مور خپل ته چې کوم تکلیف رسي، نو داسې انسان الله په دې شپه کې د لیل د دې شب قدر په شپه باندې شو قدر په شپه باندې الله رب دغه مغفرت نه کوي. نو ټول د درخواست چې د خدای لپاره ته چېرې تاسو مور خپل ناراض وي نو فل فور خپل مور خپل راضي کړي، کني په دې شپه کې مغفرت نشته. د هغې نه علاوه دریم هغه کس چې کوم خپل په زړه کې کینه ساتي، بغض کینه ساتي د بل مسلمان لپاره. نن سبا کې زمونږ په معاشره کې د هر انسان د هر مسلمان د بل مسلمان لپاره په زړه کې کینه موجود ده، په سره طریقه موجود ده. لہذا کچری تاسو په زړه کې لغونه کینه هم موجود وي، پروردگار عالم داسې خړ زړه والا داسې کس چې زړه خړ وي په زړه کې لغونه هم کینه وي، نو الله رب العزت داسې انسان مغفرت نه کوي. لہذا که په زړه کې تاسو کینه موجود وي نو خپل زړه صفا کړئ د بل مسلمان لپاره. د چا په حواله سره تاسو په زړه کې کینه موجود وي نو زړه داغه لپاره صفا کړئ. سمجھ کې خبر راځي که زړه نه صفا کوي په زړه کې کینه ساتي نو یقیني طور پر الله حضرت هم نه معاف کوي. په شپه کې دغه شانتي سلور ماغس چې کوم شرابي وي، شراب سکي، نشه تماشه کې نشي کې لګیاوي، په دې کې صرف شراب نه بلکې هر هغه نشه چې هغه د انسان په دماغ باندې پرده راولي، څنګه چې شراب راولي، نو یقیني طور پر د داسې شرابي د داسې نشي الله رب عزت په دې شپه باندې مغفرت نه کوي. کچري په دې عذاب کې مبتلا نو د دینم فل فور تاسو توبه استغفار وکړئ.
پنځم هغه کس چې کوم کس قاتل وي، یعنی په دې شپه باندې د هغه انسان مغفرت نه کیږي د شب برات په شپه باندې چې کوم انسان قتل کړی وي، د قاتل انسان مغفرت په دې شپه باندې هم نه کیږي. دغه شانتي شپږم هغه کس چې کوم کس پنسي خپل چې کوم د پړکې د پړکې د ډوګو دلان دي هغه په ځان پسې پنسي راکاږي دی ګناه کې دا کبیره ګناه دی، په دې کې هر نارینه سبا کې مبتلا دی. اکثر چې کله مستمنګ ودرېګو امام حضرات وی چې بھائی خپل چې پنسي د غوچت کې نو دا صرف د مانځه لپاره نه دی بلکې د مانځه نه هټ کې هم د دې اهتمام پکار دی. په دې کبیره ګناه کې نو سبا کې هر نارینه په دې کې ظاهر خبره مبتلا دی او دا مسله صرف د نارینه لپاره ده. ظاهر خبره ده چې نارینه لپاره دا حکم دی چې هغه پنسي برکې او زنانو لپاره دا چې هغه د پړکی ډوګه هغه پټ ساتي. نو د پړکی چې کوم ډوګه دی چې کوم ته ټخنی ویلېږي ټخنو ډوګه دا کولاو ساتي د دې دلاندې په پنسي نه راولي بلکې پنسي به د دې لپاسه ساتي. کچري پنسي دلاندې راولي نو یقیني طور پر داسې انسان لپاره نبی عليه الصلاه والسلام واضح فرمان جاری کړل ما اسفل من الكعبين من الازار في النار. د پړکو هغه حصہ چې کوم د پاجامي دلاندې راځي دا په جهنم کې سوزي او دا د جهنمي سړي نشانه ده چې د پنسي به اکثر کتوي پخپو کې وبرتي وي. دا غي نه علاوه وم نمبر هغه کس چې کوم کس چغل خور وي یعنی دیو چغلي کې بل ترسي د بل چغلي کې بل ترسي فسادات جوړي نو کوم انسان په دې ګناه کې مبتلا وي د چغلي په دې ګناه کې مبتلا وي نو سبا کې زمونږ په معاشره کې دا چغلي ډېر عام شوی دا د دې چغلو په وجه باندې دا فسادات جوړيږي. نو کوم انسان کې دا ګناه وي نو الله رب عزت ګوري دا انسان مغفرت په دې شپه باندې نه کې کچري تاسو کې دا ګناهونه وي نو دینه فل فور توبه استغفار وکړي او په دې شپه باندې ظاهر خبره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې په دې شپه باندې تاسو عبادت کوئ د ورځې جګم دې روزانه سي د شپې څنګه عبادت وکړو نفلی عبادت او نفلی عبادت هغه ته عبادت ویل کېږي چې کوم په تنهایی کې وکړل شي په کور کې د نزان په تنهایی کې نفلی عبادت ذکر اذکار شو د قران مجید تلاوت شو دغه شانتي نفلونه شو او یو موږ چې کوم صلات او توبې په حواله سره تاسو ته ما ذکر کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کله انسان ګناه وکړي داغه نه ګناه وشي د ګناه نه بعد د پاغه باندې پښمانه شي بشي چې زمانہ دا ګناه وشو او د الله حضرت نو ویریږي د وضو کې 2 رکعاتو کې او بیا الله حضرت چې کوم د معافي غواړي نو الله حضرت د ګناه معاف کی. نو لہذا په دې شپه باندې پکاردار چې د دې ګناهونو موږ توبه وکړو او صلات التوبه چې کوم د اهتمام وکړو. د صلات التوبه د مست طریقه دغه ده څنګه چې عام 2 رکعات نفل کوي د نفل نیت تړي صلات التوبه په نیت باندې چې معصوم ګناهونه کړلي د هغه د توبې په نیت باندې د 2 رکعات نفل کوم 2 رکعات نفل وکي د هغه نه بعد د الله حضرت مخه ته پجړا شي لاسونه چت کې اے الله زمانه چې سس ګناهونه شوي دي زه توبه کوم اے الله ما معاف کړي نو ان شاء الله تعالی چې څومره ګناهونه تاسو نه شوي الله حضرت معاف کړي دا کبیره ګناهونه الله حضرت په ذریعہ باندې معاف کړي. ها چې کوم د بندگانو حقوق دي اوس مثال طور پر د حق د باو کړل د مور خپل حق دی دغه شانتي د خزي خاوند یا دغه شانتي د ماشومانو د بچو یا دغه شانتي د گاونډیانو د رشتہ دارانو چې کوم حقوق دي کچري تاسو د چا حق د باو کړل نو د دې سره هغه نه معاف کیږي چې تر څو پورې هغه نه تا معافي نه غوښتي دغه حق نه ادا کړي نو فل لہذا کچري تاسو د کوم انسانو حق د باو کړل په طریقې سره تاسو تکلیف ورګړي دغه نه معافي غواړي دغه چې کوم حق ته هغه لوټاو کوي د هغه نه علاوه د دې توبې سره د دې صلات التوبې سره چې منځونه تاسو پریخي دي قضا کړلی هغه نه معاف کیږي داغه قضا به ضرور کوي او داغه نه علاوه کچري تاسو نه روزي وغیرہ پاتې شي نو هغه هم داغه قضا به کوي د دې صلات التوبې سره نه معاف کیږي د دې نه علاوه چې نور څومره ګناهونه دي هغه الله رب عزت د دې صلات التوبې په ذریعہ باندې چې کوم دي معاف کوي. بهرحال الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت موږ تاسو ته د سمج او د عمل کو د فقرا کی اجازت راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.